السلام علیکم د وحدت نیوز قدرمنو د وخت کې موږ موجود یو په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان وانا پریس کلب مخې ته چې کوم سبزي فروټ یونین چې کوم دی هغه راوتلي دي دوی د په احتجاج باندې لاس پورې کړی دی په لاسونو کې چې کوم بنر دي هغه هم نیولي دي دوی د غوښتنې لري دوی د وایي چې د جنوبي وزیرستان چې کومه سیمه ده په دې کې د سیمې چې کوم زیات پیداوار دی داسې باندې ماڼۍ دي یعنی د وزیرستان په مختلف علاقې کې په هر کال باندې په لاکونه ټنه ماڼۍ چې کومې دي د ملک مختلفو سیمو ته وړل کیږي خو د بده مرغه دوی د وایي چې د وخت کې چې کوم زمونږ د ماڼۍ سیزن دی مونږ پنجاب ته هلته چې کوم ماڼۍ ورو ماڼۍ ګاډي چې کوم دی هلته نیول کیږي کسټم چې کومه عمله ده د پنجاب هغې مونږ سره زیاتی کړی دی زمونږ ګاډي یې نیلام کړي دي دوی د وایي چې دا دوی د غیر قانوني سټیپ اخیستی دی په دې حوالې سره دوی د احتجاج کړی دی زمونږ سره دلته چې کوم احتجاجونکي دي هغه موجود دي هغې سره خبرې کوو چې هغه مونږ ته څه وایي کړی دا د پاکستاني خبرې د ماڼۍ په وجه هم کړی دی مونم رشید دی میز کمشنر ته درخواست ولیکه چې د میز د خبرې د ماڼۍ حفاظت ته وغواړه پنجاب کې میز تړیاوي فناباد کمشنر درخواست راست درخواست مروړ زراعت ولته زراعت ول چې کله میز روغلی زراعت ولته میز بوتل ډایرکټ بارډر ته پاکستاني خبره ته چې تم کله بوتل وم ګرځول بوګینا منده په ټول منده چې واپسی روغلی میشته چیټ راس کړه رداري راس کړه چې دا کی کاتی پاکستاني مانا دو فیصل آباد کسٹم انټيليجنس ول چې یغه نامي نامو دایته وخستی دي چې ادرکا سوندي په کوټلا جامع د مو د انګورا ډې په بارډر یو طرف ته یو وزیرستان طرف ته مانانی ولیدو چې اده بوغي ملکون هشتا اده بوغي ملکون نامینه هشتا میشتره دا ثبوتینا دا لاري په کوټلا جام ونیوي بیا دا لاري د فیصل آباد ته په دغ بنیاد بوتله چې میږي خالد چیکینګ کی په دا کې څه شک ته میش او ولته چې بوتله وچا غونډګردي وکړه په زبردستی د لاري لیلام کړي نه د خمرانګ چوک پوشت ثبوت دی ومونه نه اګریکلچر ور نه د ای سی ول یو ثبوت نه مانی کوم د دې احتجاج یو کس ته یو تن دی خاطر ته وایي چې کوم ګاډي نیول شوی دی تا دی جی دا زما د ګاډي دی دا د نامه د علاقې نام شرکای او خانګای بولی اکثر زه په دا کې پاکستان سیمه دو په بارډر نه یعنی 3-4 کیلومتر د طرف ته دو او دا ډیر زیاتای شوی دی یقینا دا ګاډي چا نیولې دا ګاډي د کسټم والا چې فیصل آباد والا کسټم والا دی دا غوي نیولې دوی دی ولې د څه وایي څه تور لګوي دا ګاډي موږ په کومه وجه نیولې دي دا وایي چې دا د افغانستان معنا د افغانستان خو معنا چې خو هغه سره خو هر شي خپل ثبوت ویل چې په بارډر راوځي نو هغه د پاره خو په بارډر مخته دا غي کسټم ولا ناس نو هغه نه خو هر شي ثبوت ټول حساب کتابي نو دا خو مونږ ورکو بیا د وزیرستان چې څومره افسران دي د علاقې کې دي هغه کا فوج کې دي هغه دغه سي دي هغه ټول خبره هغه دی ته وکړي خو هغه نه ومنله ها دوی وایي چې کومه کسټم عمله ده د پنجاب هغې نه هم څوک هم پوښتنه نشي کولی دا متاثره تن چې کوم د ګاډي نیول شوي دي نو چې کوم بپاریان وي هغې خبره هم تاسو اورېدلی یقینا دې وخت کې دوی د وایي چې زموږ سره ډېر غټ زیاتی کېږي زموږ سبان چې کوم دي پا باندې دا تور لګېدلی دی په ګاډي باندې چې کوم سبان وي پکې چې دا تاسو د افغانستان راوړي دي دوی د وایي چې موږ باقاعده ثبوت ورته پیش کړو خو هغه باوجود هم زموږ ګاډي راخلاص نه شو کړو باید چې کوم د پنجاب وزیر اعلی ده یا ورسره چې کوم نور ذمهدار چارواکي دي هغه زر ته زره نوټس واخلي د دې سیمې خلکو چې کوم کاروبار دی هغه متاثر نه کی او چې کوم د سبانو سیزن دی هغه پنجاب ته ځي که سیند ته ځي که بلوچستان ته ځي هغه کې څه رکاوټ نه کی باید حکومت نوټس واخلي